په اتریش وینا کې د طالبانو مخالفې څېرې د څه په لټه کې دي. د طالبانو شاوخوا 15 مخالفې څېرې د اتریش په وینا ښار کې د اګست له 24 تر 26 پورې راغونډېږي چې د طالبانو په وړاندې د هماغو غږو سیاسي ګامونو په اړه بحث خبرې وکړي. په سلامونو مارکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په دې غونډه کې سیاسي څېرې د تیر نظام ځینې چارواکي او د پارلمان مخکیني غړي او همدارنګه ځینې ډیپلوماتان هم دي. د یادې غونډې دېرش ګډون کوونکو نوموړ BBC ترلاسه کړی دی. په دغه راغونډېدونکو کسانو کې د ملي مقاومت په نامه جبهې مشر احمد مسعود هم دی. تیر کال هم هغه دې ته ورته د وینا په لومړنۍ په غونډه کې ګډون کړی او پر ښاغلي مسعود یې د ځینو همډلې ملګرو نیوکه دا ده چې واک یې یوازې تر خپلې کورنۍ پورې منحصر کړی دی. په اتریش کې د یادې غونډې سمبالونکي انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیټریچ ویلي د دې غونډې موخه د افغانستان د خلکو هغه غوښتي چې په وینا یې د یو ډیموکراتیک دولت په اډانه کې د سولې او تفاهم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې له هر اړخیز اساسي قانون پرته هیڅ داسې سوله نشي راتللی چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټه پکې خوندي نه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې عادلانه ټاکنې پکې شوي نه وي. د افغانستان ځینو معتبرو ښځو له دې کبله نیوکه کړې چې د افغانستان په تړاو دا ډول غونډو کې دوی بابیزه ګڼل شوي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.